امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایل ما یو کم سل پیری الله جل شانو په خوب کې لیدل سو یو کم سل او ما داوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې چرته ما په سلام زل باندې الله جل شانو ولیدو نو زبته دا تاسو کوم چې یا الله دس یو عمل را توخه چې ستا بندگان په جهنم او استاد عذاب نخلص. دویما د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یو مشهور واقعه وتا سوریدلی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې ما الله جل شانو په خوب کې ولیدو نو ما د الله جل شانو نه تاسو کې چې الله ته ډیر زیات پس خوشاليږي و ما ته چې قرآن مجید په تلاوت باندې خوشاليږي په قرآن باندې خوشاليږي. دام د مذهب امام دی د حنبلی مذهب امام دی یا نور ډیر زیات دا د مشاهده خبره چې خلکو خوب کې الله جل شانو لیدل او زم د دقه خبره قائل یم چې د الله جل شانو په خوب کې دیدار دا ممکن نه